आवाज کیږي د الله د طرف نه اے د خیر غوښتونکیه راځه راځه د وخت ښه زور ولګوه ښه مقابله وکړه ښه کوشش وکړه. ابو هریره رضی الله عنه روایت توجید دی د خوندور حدیث او د خوشحالۍ حدیث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا كان اول ليله من شهر رمضان د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي صفدت الشیاطین ومردت الجن شیطانان وتړلی شي دوی چې کوم مشران دي هغه وتړلی شي وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب نو د جهنم هغه دروازې الله بندې کړي یو دروازه به کې نه کولاوي. وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب او الله د جنت دروازې کولاو کړي یو دروازه به کې نه بندې. وينادي مناد او آواز کوونکی آواز کوي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. आवाज کیږي د الله د طرف نه اے د خیر غوښتونکیه راځه راځه د وخت ښه زور ولګوه ښه مقابله وکړه ښه کوشش وکړه او اے د شر اراده لرونکیه بس کا بند شه دا میاشت د دې نه ده دا وخت د دې نه دی دا زمانه د دې نه ده دا आवाज پکې کیږي. حدیث مې دې دپاره ووایي ګوره ولله عتقاء من النار او په دې میاشت کې داسې خلک شته چې الله یې د اور نه ازادوي نو بیا د خوشحالۍ خبره څه ده وذلک کل لیله او هره شپه الله خلک ازادوي هره شپه الله خپل بندگان د جهنم نه ازادوي. دا حدیث امام ترمذي امام ابن ماجه امام ابن خزیمه راوړی ښه حسن سند والا روایت. هر شپه الله رب العالمین خپل بانز بندگان د اور نه ازادوي. بعضې روایتونو کې داسې راځي چې الله سبحانه وتعالی ملایکو له هغه نومونه ورکړي وي د پلانې ملایکو سره رجسټر وي دوی د جهنم د دې رجسټر نه و دې نه ورته نوم کټ کړه د پرېږدي دی ځي جنت ته.